اذان سره شیطانان تختی. دا یاد لرئ روایتو کې راځي چې کله اذان شروع شي وي دا شیطان داسې منډې وي چې د ده نه اوازونه د شاته نه وځي، دومره یری. دې وجې نه که کومې ښځې باندې پیریاني یو ماشوم یې نه غلی کېږي ډېر جاړي، نو عزتمندو ده باندې اذان ورته په غوږ کې کول پکار دي. د دې نه شیطانان تختی، یو بهترین عمل دی. نو د اذان جواب عالمان وی ورکول واجب دي. نو موږ مونځ خو کوو، خو چې د مونځ نه مخکې کوم کارونه دي د مونځ دپاره د هغې اهتمام نه کوو. اذان د څه دپاره دی؟ د مونځ دپاره تمهید دی، تیاري ده، تا مونځ ته تیاری. نو د اذان جواب ورکول پکار دي. احادیثو کې راځي چې د اذان جواب ورکول واجب دي. واجب دي چې لکه د وتر واجب چې دنه پاتې شي د فرضو په شان دي. واجب او فرض یو شی وي زموږ مسلک کې. د عمل په اعتبار سره فرض او واجب یو شی دي. نو د دې وجې نه عزتمندو د اذان جواب ورکول واجب دی. البته زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې جواب دوه قسمه، یو د خولې جواب دی، یو د عمل جواب دی. نو د خولې جواب پکې وی واجب نه دی، او عملی جواب واجب دی. چې اذان وشو نو مونځ له به خامخا ځي، په تا باندې واجب شو. خو نورو مسلکونو کې عزتمندو د خولې جواب هم ضروري دی. بهرحال هغه هم امامان دي. یو خبره کړې ده نو چې کله اذان کیږي کوشش کوئ خاموش اوسئ او د هغې جواب ورکوئ. د اذان جواب څنګه دی؟ چې څه مؤذن وایي هغه شان ته وایه، چې نور نه پوهېږي بس چې څه هغه وایي هغه ته وایه. او الله اکبر الله اکبر ته وایي، الله الله اکبر. هغه وایي حي علی الصلاة ته وایي حي علی الصلاة. اساني طریقې سره چې نور بعضو کتابونو کې بعضو الفاظ مختلف لیکلي دي چې حي علی الصلاة حي علی الفلاح کې لا حول ولا قوة الا بالله ویل پکار دي، خو حي علی الصلاة حي علی الفلاح ویلی شي. تا ته لمونځ له راشه نو ته به لا حول ولا قوة. خدای پاکه زما خو هېڅ طاقت نشته، که تا راله طاقت راکړو نو زه به مونځ وکړی شم. کامیابۍ ته راشه، خدای پاکه کامیابي حاصلول خو ډېر ګران کار دی، ته مې مدد وکړه زه به خپل طاقت باندې هېڅ هم نشم کولی. ډېره بهترینه جمله ده لا حول ولا قوة الا بالله. بعض علماء لیکلي چې لا حول ولا قوة الا بالله اسم اعظم دی. اسم اعظم د الله هغه نوم دی چې ته دا ووې او کومه دعا وکړې الله دې دعا قبلوي، او کوم مصیبت نه پناه وغواړې الله دې